یونما ویلي د ښوونځي پرانیستلو په اړه اسلامي امارت سره خبرې روانې دي. په سلامونو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د اسلامي امارت له لوري د نجونو د منځنیو او لیسو نه پرانیستې ګڼ نړیوال غبرګونونه راپارولي او ځینو ژر تر ژره د دې ښوونځي په پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د یونما د بشري حقونو د څانګې مشرې له تلونیو سره په تازه مرکه کې ویلي دوی له اسلامي امارت سره په اړیکه کې دي څو د نجونو د ښوونځي دروازې پرانیزي. د یونما دغه چارواکي د نجونو ښوونځیو تړل د هیواد د پرمختګ پر وړاندې خنډ ګڼي او وایي چې د نجونو د ښوونځیو تړل به د هیواد پر اقتصاد او پرمختګ ناوړه اغیزه وکړي. نوموړي د ټولنې په پرمختګ کې د ښځو نقش مهم ګڼي او زیاتوي چې له ټولنې سره د نجونو او ښځو ګوښه کول به د افغانستان پر راتلونکي ناوړه اغیزه وکړي. نن په هیواد کې د نجونو پر مخ د متوسطو او لیسو د تړل کېدو 309 ورځې پوره شوې او میلیونونه زده کوونکي نشي کولی چې ښوونځي ته لاړې شي. د اسلامي امارت له لوري د نجونو د منځنیو او لیسو نه پرانیستې ګڼ نړیوال غبرګونونه راپارولي او له افغان ولس سربیره نړیوالې ټولنې تل د نجونو د پاتې ښوونځیو د پرانیستې غوښتنه کړې ده. دا زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښې چارې.